همدغه شی دا انشاءالله سبا به روز 8 بجې او که موږ ته کوم مین هغه میلاو نه شوله نو انشاءالله موږ به مجبورانه مستۍ نه مجبورانه به انشاءالله موږ سبا بیا به روډ بم بندو د ګوس کوم هغه د بم بندو ویلې چې موږ حق ته موږ ټولو باندې وګرځو نو موږ چې کله دون ټولو نه ناامیده شو او پوه شو چې څه نشي راکوی بیا موږ سره حل یوه مجبوري ده چې بیا به موږ مین هایوې بندو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې احترامات قدرمنو سید ورکزی بیوټیفل کوارټ نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دا وخت تاسو کتی شئ د شهید بنډې د خلک په ګڼ شمېر کې راجمع شوي دي چې د ګیس کم کار په ډوډه روډ باندې را روان و د 18 انچ د کم پیپ ته دا چې سیټي ایریې ته ځي او دې کې داسې متاثره علاقې شته چې هغوی ته خپل ګیس نه دی میلاو د لاین هغوی ته نه دی ټچ شوی چې د دوی کم ډیمانډز دي کم مطالبې دي د انتظامیه نه داسې د وخت چې کم مشران دي هغوی نه کومه غوښتنه کوي. تاسو په دې اړه ښکتی شئ. شاه محمود صاحب هم دی د تعارف محتاج نه دی دی هم په دې غونډه کې دوی سره ولاړ دی او چې د دې څه غوښتنه دی داسې مشرانو ته کم پیغام لري څه ورته وایي دوی نه واورو چې دی تاسو ته څه وایي. شاهجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاهجي د خلک کم راوتلي دي په هایوې باندې چې کومه فیصله وشوه کومه مشوره لا په دې ځای کې چې تاسو کوم څه په خپلو کې فیصله وکړه او سبا ته کومې ارادې دي څه مو خیالات دي چې هغه تاسو د اوریدونکو سره داسې د وخت چې کوم مشران دي هغوی سره تاسو شریک یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نول خو زه تاسو ډېره شکریا ده کوم چې تاسو راغلو او دو غمزبلو خلکو ولا فریاد مو اوریدو. د دو ځمکې چې ډېرې زیاتې پکې تباه شوې د دو ځمکو کې پیپونه لاړو هغه خبره ده چې ونه ما خپل باغ کې لګولې ده خو میوه یې ماته نه میلویږي بل سړی رانه وړي نو غلا رانه کېږي نو مطلب د دو مطالبه هم ډېره حق ته نو مو منتخب نمایندو ته خاص کر کې ایم این اے صاحب ته چې دا وفاقي منسټر ده پکار دی چې دا د دو مسله حل کی بار بار دو ته اطلاع کیږي چې بکیزو شهید باندې دو ګیس منظور شوی ده خو لکه اوسه پورې مو د حکومت صرف په کاغذونو چټنو باندې خوشحال کړو مو ته څه اوسه پورې داسې میوه نه ده راکړې بس کاغذونه دي را باندې څټي د غریبانو بار بار دو ته یایي چې دو ورته ویر شي ورته یایي چې یاره تاسو ولا شوی ده نو شوی ده اوس چې نه کوي د ځمکې راته بیا پې تباه کړلې او د بل سایډ باندې وباسي او دو غم نشته نو دوی په شان شاهجي په تېره ورځ د ډوډۍ خلکو هم د ډوډه روډ چې کوم خلک دي هغوی هم دا احتجاج کړی او راجمع شوي وو خو که په دې باندې ستاسو چې دا کوم سټپ ته دا ونه شو دوی ته خپل حق ته دا کوم میلاو نه شو بیا مو څه خیالات دي چې دا خلک څه وایي تاسو ورته څه مشوره لرئ بیا؟ بالکل چې مو کله دا د پښتو اصول ده د قبایل هم دي الحمدلله د شي باندې دا ډېر پوه دي چې پهله به وایي چې پهله مې پړ کا بیا مې مړ کا مو اول دو کمیټي جوړه کړه باقاعده سبا به دو ټول کور په کور راوځي بلکې دې پورې چې کوم سړی رانوت 1 لک روپۍ جرمانه یې ده قبایل رواج مطابق دو دا فیصله وکړه نو اوس چې دو مو ټولو باندې وګرځو نو مو چې کله دون ټولو نه ناامیده شو او پوه شو چې څه نشي راکوی بیا موږ سره حل یوه مجبوري ده چې بیا به موږ مین هایوې بندو. مهرباني جي کتونکو د شاهجي خبرې اترې تاسو واورېدې چې کومه مشوره هم لري د ټولنې مشر په دې ځای کې ایوب دی د جان پہچان والا کس دی تاسو یې پیژنئ ټول د تعارف محتاج نه دی زیاتره خلک دا پیژني په کرکټو باندې خو په داسې ګڼې کې د اولني ځل رامخکې ته شوی دی چې دی څه وایي او څه شریکوي تاسو سره د ټولنې مشرتیا چې کوم د ټولنې لیډینګ دی هغه په دا وخت باندې ایوب کوي چې آیا دی څه وایي سبا یې کم ټایم د احتجاج په خپلو کې فکس کړی دی او که بیا دا میلاو نه شو چې کوم حقوق دي دوی خپل بیا د هغې نه پس د ایوب څه مشوره دی او د بیا هغې نه پس څه وایي ورته ایوبه څه شریکوي او څه وایي چې یاره جي زموږ به روان پلان کوم وي په دې باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو شکریا ادا کوم بیا خاص کر د مو کلی علاقې والا کوم اتفاق وشو دو شکریا ادا کوم مو دا اتفاق وشولو چې پهلا اول کمیټي مو جوړه کړله کمیټي کې دا ویلو مو پر امن طریقې سره احتجاج به وکړن یو قسم ته یو جواب به ورته وکړو چې کار کومه طریقه کار د مو ته پهله مو حق ته ویلې ځمکې د مو دي ګیس پیپونه د مو ځمکو کې لاړ دي ځمکې د مو ته باشولې او کوم ګیس پرشر د په مو ځمکو کې دي او روان دي په بل سایډ ته روان دي ګیس او بله دا ده ګیر چپیره که وګورئ ګیر چپیره ګیس ته مین صرف مو ایرې کې نشته ګیر چپیر که وګورئ شدي خیلو سایډ ته وګورئ که کمرخیلو سایډ ته وګورئ که جرمې سایډ ته وګورئ که سیټي سایډ ته وګورئ که بلیټنګ سایډ ته وګورئ نو اپله ګیس ته نو مینز مو ولا کومه
کومه ځمکې مو تباه شوي دي او موله کومه ټوټه ده دې کې ګس هېڅ نشته د دې وجې څومره عوام ده دا کتای شي دو دا یوه غوسه راغله حق د مو ده او چې بل څه ده د دې وجې مو سبا ټایم کې خلو 8 بجې دا یو نن کومه یو څه دا یو مو ورکه سټپ واغستلو او که مثال مو ته بیا ونه شولو نو ان شاء الله دا تاسو سره سبا 8 بجې کور په کور ټول بروزي په اتفاق سره که څوک راونه ته کوم شمحمود بای خبره وکړله چې 1 लाख روپۍ مچلګا به وي او چې کوم کور والا راونه تو امدغه شدا ان شاء الله سبا بروزي 8 بجې او کوم ته کوم من هغه ملاو نشوله نو ان شاء الله مو مجبورانه مستین نه مجبورانه به ان شاء الله مو سبا بیا روډ بم بندو د ګوس کوم هغه د بم بندو ویل چې مو حق ته حق دي د واجب مو مجبورانه د کار دا ګیس هغه خلکو ته تر هغه وخت نشي ملاوي دي چې د آس پاس چې کوم علاقې دي دوی ته نه ملاولې د دوی اولنې حق ته امنه صاحب ته د انتظامیه ته مشرانو ته دا کولا واضح پیغام دی چې ترسو دغه علاقې خلکو ته د نوی ملاو شوی لا په دې ډوډ روډ باندې چې کوم خلک پراته دي تر هغه وخت د سټي ته نشي رسیدلی بالکل مو امدا سوچتا اوس مو سره دا مین مکاده چې مو نه دا یو ځل لاړو مو سره 8 سال تقریبا ډوک بوک دای وکړلو چې لیټری جوړ کړلو تاسو ته ګیس شوی دا روډونه شوی دي خو ټول ډوک بوک کوي رښتیا دی نه ټول دروغ دی د دې وجې چې سو پرې مو ته خپل حق نه وي ملاو وره به ګیس نه کار کوی شي ان شاء الله سبا 8 بجې سره دا روډونه بم لګېږي هر څه به کي 1 ټکه 1 به رسي پیاله مو تیار څو ځوانان د کمیټې والا ټول تیار دي که کومه فرموله د مو سره استعمالي مو هر فرمولې ته ورسره تیار خو چې مو د خپل حق ملاو شي بس مهرباني جی کتونکو د ایوب چې کوم د ټولنې لیډینګ کوي د دې خبرې اترې تاسو واورېدې په ټولنې کې ډېر زیات مشران هم موجود دي ایوب د کم عمر الګ ته خو په ټولو مشورې باندې د مشر شوی دی او دا لیډینګ کوي مشر ولی په دې ځای کې ایوب کوي داسې د شاجي مشوره او خبرې اترې هم تاسو واورېدې چې د څه وایي خو د ټولو وینا تر مخه دا خبر ملاویږي چې ترسو آس پاس چې په ډوډه روډ باندې کوم علاقې پراته دي دوی ته ګیس نه وي ملاو شوی دوی ته خپل حقوق نه وي ملاو تر هغه وخت به دا ګیس سټي ته نه ځي په دې باندې 18 انچ کم پیپ تللی دی دا هغه پیپ تر هغه وخت د سټي خلکو ته نه ملاویږي ما اولنې هم دا وویل چې ایم ان ای صاحب ته مشرانو ته انتظامیه ته دا خبر واضح دی چې په ډوډه روډ داسې ورسره چې آس پاس کوم علاقې دي په چاپیرچل کې شهید بنډې دا خلک ټول د شهید بنډې دي زما په خیال دا راوتلي دي د دوی ټول وینا تر مخه دا خبر ملاویږي چې تر هغه وخت سټي ته دا نه ملاویږي کولاو پیغام دی مرزه دا مکوي چې ترسو د علاقې خلکو ته نه ملاو شوی ولی ننداره وتلي دي په 13 ورځ د ډوډه روډ هغه خلکو سبا به داسې مخکې نور روزي بیا به نور روزي کیمرامین الیاس افریدي سره راکې اجازت پلوی الله مسپارم شکریہ